مختلفې رڼاګانې مختلفې ځلاوې د دغې پول له سره ښکارېږي او د کابل ښار او د کابل دغه مرکزي سیمې ته یې بېله ښکلا او بېله ځلا ورکړې ده. د لوی اختر شپه ده او سبا نو د لوی اختر لومړنۍ مبارکه ورځ ده. موږ هم راغلي یو د کوټه سنګي سیمې ته، کوم چې د کابل ښار په یو څنډه کې موقعیت لري او د کوټه سنګي پول او د دې شاوخوا ښکلاوې درته ښایو چې ډېرې زیاتې ښکلاوې او ځلاوې لري او دغې ښکلاو او ځلاو او دغې رڼاګانو کابل ښار ته او د کابل ښار دغې څنډې ته یوه ځانګړې ځلا او ښکلا ورکړې ده. تاسو ته به د دغې ښکلاو بېلابېلې برخې ښایو او ورسره به د بېلابېلو هېوادوالو او د دغه سیمې له اوسېدونکو سره لنډې خبرې کوو. له موږ سره اوسئ او د دغې ښکلاو او مرکو خوند واخلئ. دوه خواږه هېوادوال راسره ولاړ دي، ډېر شیرین دي او ډېر زیات خواږه دي. دوی سره خبرې کوو چې څنګه دلته راغلي دي او د سبا لپاره څه پلان لري. السلام علیکم. سلام علیکم تاسو ته ټولو هېوادوالو ته. نو نن د اختر شپې ده، نو ښار ته لاړو، لږ زره سودا لږ زره وکړه. ډېر بیروبار و د اختر ورځې اختر ته سبا ته. نو نن راغلو دلته چارهکار شریخ ته. ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته مننه چې بس دلته هم راغلي یو زموږ سره هم خبرو ته حاضر شوئ. ته هم ستړی مه شئ. خیر ضرور تکړه انشاءالله. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. تبریک وي درته. ډېره مننه، تاسو ته هم تبریک وي، ټول هېوادوالو ته تبریک وي. ملګری وایي چې څه سوداګانې مو وکړلې، مصروفیتونو کارونه مو راختم کړل او بیا رالو هوا شریخ ته تر څو خوراک هم وکړو او تفریح هم وکړو. ملګري ورسره دي. دا ملګری نه وایي چې ما سره به خبرې نه کوي ځکه زه بیا په خندا کېږم، درته خندا راځي. خو له ده سره به غږېږو. که دا راته ووایي چې سبا د اختر ورځ ده، لومړنۍ ورځ ده، څه تیاری دې ورته نیولې؟ والا نو نن لاړو چای ته، یو قرباني لپاره ماوله یو غوا یا یو ګوسفند شی واخلو. نو داسې شی هم لاسته رانغلی. نو سبا په خیر دا لمونځ هم چې وکړو، پلان لرو چې لاړ شو چای ته، مال واخلو، نقاش ته، یو مال واخلو، قرباني وکړو. بس نو بعد د قرباني نه لاړ شو کاکا کره، خاله کره، عمه کره. بس د قربانۍ په غوښه کې څه ډېر خوښېږي؟ د قربانۍ په غوښه کې خو موږ ورته وایو، فارسي کې ورته وایي مایچه. مایچه غوښه ښه غوښه ده. دا مایچه د کوم ځای غوښې ته ویلی شي؟ دا مایچه سینې خواته لکه سیده قبرغه او سینې خواته. ډېر ښه شی ده. دا په بازار کې چې هوټلو ته څوک ځي و یو مایچه راوړه یا ملنګ راوړه. که چېرته نږدې ملګری درشي هغه ته یې که خپله خوري؟ نه په دواړه یې خورو. نو یو نه دوه نه درې غواړو. بالکل. لومړنۍ مبارکي به سبا چاته ورکوې؟ لومړنۍ مبارکي انشاءالله چې مونځ راغلو پلار ته، مور ته، ورور ته. نو او کوژده لري؟ نه کوژده نه لرم. بیخي مجرد پلان شته ده نو سږ کاله چې کوژده وکړو. او خدای دې وکړي چې ستا کوژده په سږ کال کې وشي او هغه چارې دې هم سمبال چې کوم چې ته یې ارمان لري. انشاءالله. اوس نو هېوادوالو ته او ټولو هغه ملګرو او دوستانو ته چې له هېواده بهر دي اختر مبارکي کوم میسج لري؟ ولې نه. اول خو تا ته مخکې له مخکې اختر مبارکي وایم ستاسو ټولو هېوادوالو ته. څوک چې په بهر کې دي، څوک په وطن کې دي، اختر یې مبارک شي. مخکې له مخکې اختر ورته مبارکي وایو. خدای وکړي چې یو دا 3 ورځې 4 ورځې لکه څه رخصتي ورکړی د دولت، ښه اختر ولري، ښه ورځې ولري. خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ وروره. ډېره مننه. ټولو هېوادوالو ته دې اختر مبارک وي. د دې دواړو ملګرو له طرفه هم، زموږ د تخنیکي ټیم له طرفه هم، نور ملګري هم شته، له هغوی سره هم خبرې کوو. ملګري د اختر په شپه راوتلي دي او دلته خپلو کې بنډار کوو. ډېر خوند یې ما ته راکړه. ما وغوښتل چې ورسره خبرې وکړم. نو دغه یو ملګري ویل زه در سره خبرې کوم
او ما نو ډېر غټ غټ پلانونه نیولي د اختر لپاره او چکریز پلانونه دي له ده سره غږېږو چې دی څومره پلانونه لري او څومره خوښ دی د اختر ده ستړی مشي مننه ښې وروره جوړې په خیرې ډېره زیاته مننه لومړی خو دې درته مخکې له مخکې سبانۍ اختر مبارک مننه تاسو ته هم مبارک وي خوشحاله اوسئ ملګرو تاسو ته هم مبارک وي او خدای دې وکړي چې اختر مو په خیر او خوشحالۍ سره مخکې لاړ شي که ته راته دا ووایي چې څنګه مو دې خوا اراده کړې ده او راغلی شیریخ ته والا شب عید است ما هم همراه دوستا آمدیم اینجا که چکر بزنیم دیگه بازم اینجا آمدیم شیشتیم همراه دوستای شیریخ نوشیجان کردیم این همراه شما هم دیگه حالم کلام شدیم خوش شدیم خوښ اوسئ که راته دا ووایي نن د عرفې ورځ په افغانستان کې څنګه روژه دې نیولې وه والا ما خو روژه نه ونیوله خو زموږ یو ملګري چې دلته ناست د مجیب جان هغه روژه نیولې و نو هغه سره لاړو اول افطار مو وکړو بعد هغه نه درته راغلو ملګرو سره چې یو بنډار وکړو اوس د نن ورځې دغه کوم بنډار چې ستاسې جوړ دی او مصارف کوئ دا چا په غاړه اخیستی والا زه خو میلمه یم قزاقستان نه راغلی یم او زما ملګري دي دلته مجیب الرحمن او حمید جان نو دغه خرچه حمید جان وکړئ ته میلمه یې تا باندې خرچه نه جامې درته کړې اختر لپاره او جامې مې کړي دي ها به هم همدوی کړي او داسې ملګري دي الله تعالی موږ ته هم راکړي چې جامېګانې راته وکړي او خرچې را باندې وکړي موږ سره خو راغلي دي او دوه ملګري داسې خاص خرچه را باندې نه کوي که ته راته دا ووایې سبا د اختر لومړنۍ ورځ ده څه پلان لري د اختر په لومړۍ ورځ به څه کوې روز اول عید خو کل ما مصروف قربانی می باشیم دیگه ما هم پلان داریم که روز اول عید همراه خانواده سپری کنیم و بعد از قربانی شاید دیدن بزرگا و دوستا بریم دیگه روز اول عید همین چیزا تیر میشه و کم که اختر ډېر خوښ دی که لوی اختر هر دویش خوب است عید خرد به این خاطر خوب است که یک ماه رمضان سپری میکنیم بعد از او همراه دوستا میبینیم بعد از زیاد وقت و عید بزرگ هم امو فضیلت های خود داره که قربانی است و دیدن دوستا است هر دویش نعمت خداوند است هر دویش خوش است دواړه اختر جلا خوندونه لري که دا راته مسافري خو به دې کړي او زه تقریبا 2 کاله کېږي چې قزاقستان کې یم او هلته درس وایم اوس به راته دا وایې چې اختر مسافرۍ کې ډېره مزه کوي که په خپل وطن کې مسافرۍ کې خو اختر نه نو هلته بس اختر مونځ نه بعد ټول درسونو کاروبار ته ځي او دلته خو یو بیل خوند لري چې ملګرو سره اوسې کورنۍ سره اوسې نو دلته خو بیل خوند لري اختر بالکل واقعیت په خپل وطن کې اختر ډېره مزه کوي د اختر شپه ده د خوښۍ شپې دي شاته ملګرو نو سندرې هم چالانې کړې او جاوید امرخیل دی ځکه ډېر داسې عجیبه ولګېدله که ته راته دا ووایې چې ډېرې ټوکې او ډېرې جالبې خاطرې به په ژوند کې تېرې شوي کومه یاد ده چې زموږ لیدونکو ته ووایي والا اوس مې خو داسې په ذهن کې نه راځي خو ژوند چې دا ټولو خاطرونه ډک ده مسافرۍ کې درباندې ډېر جالب څه تېر شوي در مسافری مشکل یک بچه‌ازی می باشه که زبان یاد نمی داشته باشند دیگه یک روزی که از دوستای ما رفته بود یک سوپرمارکت و هم زبان یاد نداشت با زبان اشاره گپ میزد که چیز بود یک نفر فکر کرد که گنگه است گپ زدن نمیتونه دیگه اون بسیار جالب بود برای ما مطلب خبرې دې نشوي کولی ژبه نه وایي هغوی فکر وکړي چې ګونګی دی او هغه فکر وکړي چې ګونګی دی نو مفته کې ګونګیان کې راغلی ملګرو او زه خیر دا راځي ژوند کې په وروستیو کې هېوادوالو ته او مسافرو ملګرو ته ستاسې مبارکي او پیغام اورو ما عید سعیدت ها را به تمام دوستای خود مبارکی میگم و امیدوارم که تمام مسافران عید به خوبی خوشی سپری کنند در مسافری خود عید خوبم نمی باشه و امیدوارم که عید آینده را در کنار فامیل خود به خوبی خوشی سپری کنند او تاسو ته ډیر نیکمرغه اختر غواړم ډیره مننه تاسو درې ملګرو ته ټولو ملګرو ته د خوښۍ او خوشحالۍ ډک اختر غواړم خدای دې وکړي چې اختر مو په خیر او خوشحالۍ سره مخکې لاړ شي او له اختریزو شیبو او شپو ورځو خوندونه واخلئ Thank you.